بسم الله الرحمن الرحیم. محترمو او معززو ورونو، د الله جل جلاله د سپیڅلو نومانو په سلسله کې یو سپیڅلی نوم القهار جل جلاله دی. القهار د دې معنی غالب، ارادته هي النافذه، هغه ذات چې هر اراده او هر څه چې چې دی وغواړي هغه به حتما نافذیږي. د دغه مبارک نوم یادونه په قرآن عظیم شان کې هم سوې ده، په احادیث نبیو کې هم سوې ده. سورة رعد کې راځي، الله جل شانه فرمایي: قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. الله جل شانه فرمایي: اے حبیبه، ته د خلکو ته ووایه الله هغه ذات دی چې د هر شي خالق دی، الله هغه ذات دی چې واحد دی، هیڅ شریک نه لري، او الله جل شانه هغه ذات دی چې غالب دی ټول شیانو باندې. په احادیثو کې هم د دغه مبارک نامه یادونه سوې ده. یو روایت کې راځي چې مسلم شریف را نقل کړی دی، او روایت کوونکې عایشه بیبي رضی الله عنها دا مبارک فرمایي: ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا تضور في الليل قال: لا اله الا الله الواحد القهار رب السماوات والارض وما بينهما العزيز الغفار. وای پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې به کله د شپې د یوه اړخه څخه بل اړخ ته اوښتي، همدغه کلمه به یې ویل: لا اله الا الله الواحد القهار رب السماوات والارض وما بينهما العزيز الغفار. دا کلمه به یې ویل. د الله جل جلاله دغه سپیڅلی نوم د دې هم بې شمېره خاصیتونه دي، خو یو خاصیت چې بزرګانو ثابت کړی دي هغه دا چې که څوک د الله جل جلاله دغه سپیڅلی نوم وایي، هر وخت یې وایي، الله جل جلاله به د ده د زړه څخه نامشروع محبت د دنیا وباسي، او د آخرت حقیقي محبت به یې په زړه کې یو ځای کړي، او الله جل جلاله به یې خاتمه په خیر کړي، یعنې دا چې د دنیا څخه به یې رحلت پر ایمان باندې وسي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.